سلامونه او احترامات. امید مې دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په مزو کې به زیباګل فحاشي شروع کړه. که تاسو غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو زموږ سره ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شئ. دوستانو کم د سوشل میډیا نه چې سټار جوړیږي نو دا زموږ په شان د مینوالو د وجې جوړیږي، خو ځینې سټارانس چې دي د موقع نه غلطه فایده اخلي او داسې کارونه شروع کړي چې د مینوالو زړه ماتوي. دوستانو د افغانستان د سیمې مشهوري ټیک ټاکر زیباګل چې پښتنو ورله ډېره زیاته مینه ورکړه، خو اوس په ټیک ټاک کې په ډېره خرابو کپړو کې راځي چې یوې مسلمانې له هم نه دي پکار چې داسې کارونه وکړي. او بل دا چې پښتنو ورله ډېره زیاته مینه ورکړې ده، خو پښتانه ترې په دې کار خامخا نفرت کوي. دوستانو زیباګل ته پښتنو دومره مینه ورکړې ده چې هغې پسې یې سندرې هم جوړې کړې دي او د پښتنو غټو غټو شوګانو له ایویټي خیبر شو ته یې هم راویستې ده. زموږ د دې دومره مینې نه زیباګل غلط مطلب اخیستل تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ؟ که تاسو څه ویل غواړئ نو موږ سره په کمنټس کې ضرور شریک کړئ. جی نو دا وه زموږ نننی ویډیو چې ستاسو سره مو شریکه کړه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو چینل له سره یو لایک ضرور ورکړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. اوس راکړئ ماته اجازه، چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ، په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.